او چې تا په یو نکاح کې نکاح تړل نو ډېر ښه الفاظ د ادب نه ډک الفاظ دې ذکر کړه. هغه الفاظ دا و چې تا هغه سړي ته وی کم چې وکیلو چې د پلانکي لور په پلانکي شرایطو خام دا تا پلانکي ته حواله کړې دا او حواله دې کړه. نو ما یو مولوي صاحب ته وی چې هغه به ډېر غلط الفاظ استعمالول په خپل نکاح کې کله چې به نکاح تړله ښه کم الفاظ چې مشهور دي تا ورکړې و ور دې کړه. نو دا دی وایي چې دا خو د انساني طبیعت خلاف دي. نو ما چې مولوي صاحب له ستاسو حواله ورکړه او ته مې ووایي چې یاره د حوالې دا لفظ وایه. نو مفتي صاحب ما ته ووایي هغه مولوي صاحب چې د حوالې او د ورکولو په لفظ کې ډېر غټ فرق دی. د حوالې په لفظ سره نکاح نه کېږي. دروغ یې درته ویلي که هر مولوي صاحب درته ویلي دي. حواله زیاته بهتره د څه شي نه د ورکړې د لفظ نه پوهېږي. دا الفاظ مناسب نه دي. دا الفاظ بهترین الفاظ دي او په کار چې مولیان صاحبان دا بدل کړي او داسې دي وایي چې تا حواله کړې وه او حواله دې کړه ښکلی لفظ دی. او دې دلیل دا دی چې امام قرطبي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د حوالې دا لفظ هم د عقد نکاح یا د عقد بیع دپاره استعمالیږي.